اعصاب مې خرابوه هم دومره بس دی. کوتانا ته څومره ښایسته کور لري. خو مارکوس دلته نه ووتلی و، یوازې ولید و. وروسته نښته رامنځته شوه، ولید وتښتېده. د نښتې پر مهال ساره زه هم ولیدم ډګروال صاحب. ته دلته څه کوې زویه؟ جنرال صاحب هغه ته زره دوزخ ته ولېږو. قسم کوم چې د انشو باید به یې وژنو. جګړن صاحب هغه باید داسې په اسانۍ سره مړ نه شي، یعنې هغه باید په ځورېدو مړ شي. مارکوس چیرته دی؟ زه مارکوس نه پېژنم. ومې ویل چې مارکوس چیرته دی؟ رسیله باتوره امر وکړه جګړن صاحب. دا په سارو واله په لیوالتیا سره. سمه ده مارکوس هم دلته خو لاړه. چیرته لاړه؟ نه پوهېږم، داسې چېرته لاړه نه پوهېږم. خو کله چې ما سره ټلیفون کې خبرې کولې په لاره وو. ټلیفون یادوي؟ په ټلیفون کې د ورسره خبرې وکړې رزیله؟ په ټلیفون کې په دې معنا چې کله مو اړتیا پیدا شوه بیا سیګنال پرې کوئ، غیر فعالوئ یې. څومره ښه، همداسې نه ده رسیله؟ چیرته وتښتېده؟ ومې ویل چې نه پوهېږم. په څه ډول موټر کې وتښتېده؟ یو تور لنډ کروزر شایې پټه وه، نمبر پلیټ هم سم نه ښکارېده. وحشي ځناوره. د عملونو کتاب یې وتړل شو. دا وخت وحشي ځناوره. بله ډګروال صاحب، موږ یو ترهګر ژوندی ونیو. د هغه د اساراتو له مخې مارکوس همدلته و او د عملیاتو لارښوونه یې پخپله کړې. دا چا څه ډول موټر کې تښتېدلی هغه معلومات مو ترلاسه کړل؟ که چېرته سمدلاسه لاسپکار شو هغه نیولی شو. سمه ده جګړن، زه د حرکت په مرکز کې د فلم بردارۍ په وسیله سیمه څارم. امر پرځه کېږي ډګروال صاحب. دویم بریدمنه باشه گل موشیم. دویم بریدمنې جنرال صاحب پام کوئ ملګرو. وینه مې ورته په دې ډول سره ودربله. نبض ډېر ضعیف دی. زه د عملیات خانې ته بوزې پام کوه چې ګودر دې لرې نه کړي. سمه ده پلار جانه. پام کوئ ملګرو. پام کوئ. پلار جانه. پام کوئ ملګرو. پلار جانه. پلار جانه. عایشې صبر وکړه. ډګروال صاحب زه نشم زغملی. عایشې هغه یو زغمونکی سړی دی، ته اندېښنه مه کوه. یو ناڅاپه یې ډزې پیل کړې، له هرې خوا نه یې ډزې کولې ډګروال صاحب. عایشې لورې پلار مې. ډاکټره پلار مې ښه دی؟ جنرال صاحب عملیاتیږي، ډېر وخت به ونیسي. موږ باید صبر ولرو، باید په تمه شو. سمه ده. هاي الله مورې. مور جانې. ګوګچې مې حالت څنګه دی؟ الیاس ورسره ډېره مرسته کړې ده. د ډېرې وینې بهېدنې مخه یې ورته نیولې.
کنه نو جنرال به موږ له سبق کړی و زه هم دلته یم ښاغلی ابراهیم که څه و بیا خبر درته درکوم صبر ډېره مننه اورم دویم بریدمنې سمه ده د جنرال صاحب کوتان د حالت په اړه کوم خبر شته سمه ده بزرگخوانگی د جګړن صاحب کوتا څنګه شو په عملیات خونه کې د حیداره دعا ورته کوم خدای دې هغه وحشیان وبخښي اتلانو د هغه مرکز نومې بې شرف د موټر ځای په ډاګه شوی لږ وروسته دویم بریدمن باشاک د هغه ځای کوردینات موږ ته رالیږي انشاءالله دا ځل زو هغه نیسو راځئ چې ځو امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب ملګرو دا ځای تاسو ته پرېږدم سمه ده امران پر ځای کېږي تورنس نور نه موږ ځو ولیده څه مو وکړل مرکز چېرته دی ولید دی احرک ولیده لکه چې ما پسې ډېر خفه شوی چې ویډیو یې زنګ دی وواهه ویلې مو چې څه مو وکړل خوندور کارونه مو ترسره کړل ته چیرته یې زه تا ته خبرونه لرم سارا لاسکرونه را تښتېدلې ده سارا تښتېدلې وه هغې به همداسې فکر کړی وي کماقله د دې لپاره چې ډګروال ما پیدا کړي هغې ته یې د تښتېدو زمینه برابره کړې ده هغې فکر کړی چې ما به ووژني او خپل غچ به واخلي سارا بیخي همداسې ده زه یې پیدا کړم هڅه یې وکړه چې له ما نه حال واخلي والله په سختۍ مې ترې ځان وژغورو زه هم دلته راغلم لږ مخکې هم خبر شوم چې ووژل شو سارا ووژل شوه ډګروال چې کوم کس ورپسې کړی هغه وژلې په هر حال رښتیا وایي تا څه وکړل جنرال څنګه شو جنرال له مخې نه لرې کړی شو یعنې څنګه یعنې ما په خپلو سترګو ولیده چې هغه ولګېده همالته بېهوشه وغورځېده مړ شوی به وي که اوس نه وي مړ شوی نو بیا هم ډېر ژوندی نشي پاتې کېدلی آخر د وروستې ماډل سنایپر په مرمۍ لګېدلی دی داسې ده په دې معنی چې کیسه دې ورته ختمه کړه ولې ده ته هیڅ تغیر نه کوي مارکوزا د جنازې په هغه موټر کې څه کوي لکه چې اوس د جنرال کوتا جنازه پکې لیږدوي که داسې وکړ شوی وای نو په رښتیا هم چې بیخي ښه کار کېده په رښتیا د جنازې په موټر څه کوئ ولې ده په اصل کې زما میتودونه لږ ناشنا دي پوهېږي دا هم زما د تدابیرونه یو تدبیر دی بای بای والده تابوت راښکته کړ حالا کفن راوړی کفن چیرته دی
ته وګوره دا څنګه یو پاکټ کې د ولا سپین بیخي سپین رازل دلته څه کوي ها بیرته راګرځو. والد سیفو والد مې پیدا ک هماغه کاروانده کې چې تر خو دلې مې و سمه ده ډیر ښه ګوره تر څو چې زه نیم راغلی ته به هیڅ هم نه کوي یوازې والد وساره بس سمه ده لمړی بریدمنې سیفو درته مې وویل چې پام کوه پوه شوې سمه ده ګرانې یعنې زه والد څارم لمړی بریدمنې اندېښنه مه کوه نور څه نه کوو سمه ده ځان ته دې پام کوه
څه شی دی کم عقله تل یو ډول شیان راوړي دا مو په خېټه کې شنه شول ګیراور دی هله منډه کوي عسکرو ته کار کوي بلتا سره ګورم ګیراوره د تا هم دلته ښخوم موږ ته د کمې نیولی آخر په خپله ختم شوې کم عقله ګیراوره موږ په هېڅ ځای کې آرامه نه پرېږدي باید زر له دې ځای نه لاړ شو هیڅوک نه خیر سلچوکه هو جګړن صاحب زه هم څوک نه وي پوه شوم ګورو چې د څه ډول حالت سره مخ کېږي حیدره ملګریا ته باتور سلچوک او الهام ځان سره واخله دوه دانې شاته لاړ شئ موږ هم د مخې نه پوه شوم د هغه بې شرف مرکز وژلو ته په بې صبرۍ سره دقیقې شمارم ځای لاړ شئ هله ملګرو هله سلچوکه چې دوی په فارم کې لویږي انسانان نشي کېدلی جګړن صاحب دوی ماشینري یا هم روباټونه ورته ویلی شو یعنې که دوی دومره ارزښت درلودلی نو د هغه ورځې لپاره به له موږ سره داسې نه جنګېدل خپل ځانونه به یې په موږ نه وژل تورن صاحب په رښتیا هم تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې دوی ته خپل ځان ارزښت نه لري یعنې بیخي رښتیا مو وویل تورن صاحب عمر الهامه عمر البته چې کوم عمره په دې خبره نه پوهېږي څوک چې تجربه ولري هغه داسې خبرې کوي دا خبرې عمر پورې ساړه لري زه سم پوه نه شوم تورن صاحب
اړه لري الهامه ځکه چې عمر ډیر دی تجربه ډیره دی تجربه چې ډیره دی هوښیاري ډیره وي هوښیاري چې ډیره وي نو بیا ژوند کول اسانه وي راځي لانو والله نن ټول فیلسوفان شوي دي ته څه وایې هلکه زه یې سم نه وایم جګړن صاحب وایم چې امر پر ځای کیږي څومره ښه مې وویشته آفرین دې میرا خانه ښه دې وویشه جګړن صاحب کله کې خبرې کمې وکړي داسې د هر څه په اړه خبرې ونه کړي نو ډېر ښه هلکان دي ډېر تکړه دي که نه خیر دی کومه خبره نه ده دویم بریدمنه آفرین هلکانو ژوندی اوسې جګړن صاحب داسې هم ډېر سمارټ انسان یې هو سمارټ څه ته وایي جګړن صاحب دوی خو هم داسې کلمات کاروي که نه سمارټ څه ته وایي جګړن صاحب دوی خو هم داسې کلمات کاروي که نه هی الله توبه ملګرو زر کوئ خبرې مو ډېرې وکړې نور نو لاسونه په کار واچوئ خدای دې مرسته وکړي بې شرفانو خپله سزا ولیده جګړن صاحب ختم شو پوه شوم سالچوکه حیدره ځئ لاړ شئ امرم پر ځای کېږي د میرا علي راځئ امر پر ځای کېږي جګړن صاحب د میرا خلفې والوځوه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب خلاص شو زمره جګړن صاحب خلاص شو سمه ده په احتیاط سره یې خلاصه امر پر ځای کېږي جګړن صاحب بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ خلاصوم جګړن صاحب احتیاط سره دی امر پر ځای کېږي
प्लान में प्लान में سووش ولا تشوي راته وای نه عملیات اوس هم دوام لري اندېښنه مه پلان کوه. مې تشوي دي ګوګچې مېرمنې زه ځان پوهوم بیا بیرته راځم. خدای هیله کوم په پلان مې څه ونه شي. ارامه اوسئ. لا وینه نه ودرېږي. نورې پنس راکړه. ډاکټر صاحب باید وینه ورته تېره کړو. ډاکټر صاحب نفسي فرق شو. زر د شوک ماشین تیار کړئ. دو سوه یې کا سمه ده تیار شو. تیار شو مرکبه مې. الله الله دلته خو څوک نه ښکاري. سیفو
هیله لرم چې کوم لیونتوب دې کړی نه وي. حالا نو زرکا تلیفون ته مې ځواب ورکړه. زرکا به ورور جانه خدای دې هغوی ووهي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. سایفو و مې ویل چې صبر وکړه که نه. سایفو 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 نرسانو ډاکټران په منډه دننه لاړل. په پلار دې کوم څه وشي؟ په پلار مې تشبي هرومرو. اوه شیخر دې داسې مه کوه. ولې څوک څه نه وایي الیاسه؟ ولې د خدای او بنده دې یو څه راته ووایي که نه؟ اغلی چې لږ وروسته به خبر ترلاسه کړو. هیله کوم ارامه اوسئ. خدای خیر دی. په پلار مې څه مه کوه. خدای خیر دی. هغه وژغوره. خیر دی وژغوره. مورې راځه دلته کښېنه. مورې ته ارامه اوسه. مورې شابله. مورې ارامه اوسه. مورې ارامه اوسه. ډګروال صاحب ګوګ چې مېرمنې موږ ته وویل چې زه تاسو ته خبر درکوم خو موږ ته خبر را نه شو لکه چې هغه ژغورل کېږي زویا. جنرال صاحب ژغورل کېږي. اندېښنه مه کوه. شوق ورکوه ټول لرې شئ. درجه لوړه کړه. چمتو دی. چمتو شو. شوق ورکوه ټول لرې شئ. استاد یو ځل بیا هڅه وکړئ. درجه نورم لوړه. چمتو دی. لوړه دې کړه. شوق ورکوه ټول لرې شئ. نبض پیدا شو ډاکټر صاحب. سمه ده. نوره وینه ورته تېره کړه. وینې اوس هم نه ده ودرېدلې. حالت یې اوس هم وخیم ده. باید بیړه وکړو ملګرو. هلئ مالګرو دروازه مخلاصه وای. دې میره صبر وکړه. حیدره څه خبره ده؟ بزرګ ملګری دروازې پورې بم تړلی دی. دروازه چې هر چا نیولې نه دی خو زه دې میره
یې خوځوه زمری امر پرځه کېږي جګړن صاحب. حیدره بم شنډولی شئ ملګرو تاسو یو ځل وګورئ چې جوړښت یې څنګه دی. اوس یې ګورو جګړن صاحب. خبره سیاته دا کار کولی شي. جګړن صاحب فیوز سیم پورې تړلی دا به حل شي خو سیم بیا دننه یوې بټنې پورې تړل شوی یعنی دا په دې معنی چې که دروازه یوه ملي وخوځېده نو چاودنه کوي. ملګرو به م اورېدل که دروازه یو ملي هم وخوځېده نو ټول به هم دلته ټوټې ټوټې شو. دیمیره وا دې اورېدل زمریا پام کوه چې ونه خوځوي. امر پرځه کېږي جګړن صاحب. ملګریا ګور آرام اوسه پام کوه چې لاس دې ونه لرزېږي. سمه ده ملګریا. باتور ملګري شنډولی شي که نه؟ شنډوي جګړن صاحب. جګړن صاحب تاسې د احتیاط لپاره له دروازې نه لرې لاړ شئ. موږ همدلته یو زمری. جګړن صاحب خو تاسې دیمیره همدلته یو. امر پرځه کېږي جګړن صاحب. دیمیره هر څنګه چې کېږي ته دروازه مه خوځوه. امر پرځه کېږي جګړن صاحب. سالچوکه پرې کوونکی یو له دې ځای سره نه ښه ځای.